نو یاد ساتئ چې اعتکاف دا یو بهترین عمل دی. مونږ او تاسو سم پکار دی چې د اعتکاف اهتمام وکړو. بل یو حدیث کې راغلی چې چا د ثواب د پاره اعتکاف وکړه او په اخلاص سره، نو د هغه تیر شوي ګناهونه، یعنی هغه واړه ګناهونه چې کم دنه وړاندې شوي دي، الہ العالمین با د دغه اعتکاف د خاطره دتا هغه ټول واړه ګناهونه معاف کی. او دغه معتکف یعنی اعتکاف کون کے انسان مسلمان ناری نہ دا کا زنانہ دا، دغه اعتکاف سره سره د لویو گناهونو نه توبه وستلا، نو الله پاک باور تلوی گناهونه معاف کی. یو لوی محدث ابن شهاب رحمه الله فرمای چې د تعجب خبره ده چې د خلکو اعتکاف ولی پرې خوده. او بیا فرمای چې نبی علیہ الصلات والسلام با اکثر یو نفل کار کو او شروع بک نو کله کله بیغه بیا پرې خوده. خو واحد اعتکاف دے چې نبی علیہ الصلات والسلام تر وفات پورې نه دی پرېښی. تر وفات پورې نبی کریم صلی الله علیہ وسلم د اعتکاف اهتمام کړی دی. یو بل محدث د اعتکاف مقصد بیانوي. حضرت عطا رحمه اللہ، حضرت عطا ابن ابی رباح دا دومره زاہد او عابد عالم او بزرگ او محدث تیر شوی دی. الہ العالمین تے دومره سجدی لگولی دی، دومره منزون او نوافلی کړي دی. علماء لیکي چې د تندین په ډیرو سجدو لګولو سره سرمن تللی وه، د تندي دا هډو کې صرف پاتې شو. دومره یو عبادت گزار او زاهد او عابد انسانو. دا فرمائی چې د اعتکاف مثال داسې دی لکه یو سړی چې یو امیر تا یو مشر کس تا سخپل حاجت پیش کول غواړي او د هغه په دروازه کې کینیو کټ واچي چې زه د دې ځای نه هرګز نه خوځم تر کومې پورې چې حاجت مې تر سره شوی نه وي. نو د کټ اچولې دی او ناس دی ورته. نو هغه د کور مالک چې وګوري چې دی خو په خو ارادو باندې راغلی تلو والا نه دی، نو هغه د ضرورت پوره کړي. یا ستا چا باندې قرض دی او ورلی د کور مخې ته د کټ ورته واچو چې تر هغې پورې نه ځما چې تر څو پورې د ما ته خپل حق نی را کړی او خپل قرض دی نی را کړی. نو د دې مثال هم داسې دی چې
چې دغه مسلمان بندا د الله په کور کې الله ته پروت دی او الله پاک ته زاری او منت کوي، الله ته جاړي، الله نه سوال کوي، د الله پاک نه مغفرت طلب کوي، د الہ العالمین نه د خپل گناهونو بخښنه او بخشش غواړي، نو داسې کس الله پاک خامخا معاف کوي، گناهونه ورته بخي او الله پاک د داسې انسان مغفرت کوي. نو اعتکاف تا په اخلاص سره، په محبت سره، په شوق سره کېناستل پکار دي. خو یو احتیاط دا پکار دی چې اعتکاف ته هغه کس کېناستل پکار دي چې کم از کم د قرآن تلاوت کولی شي. او د اعتکاف د اصول او د قواعد او د ضوابط او د شرایطو نه خبر وي. مخکې به داسې وه چې 10 12 15 14 کسان به راجمع شو، په شوق سره به اعتکاف ته کېناستل. نو مسجد ته به راغله، مولانا صاحب به ورته د اعتکاف مسائل بیان که، شرایط د هغې مطابق به هغوی کېناسته، اعتکاف به وکړه. د هغې برکت به بیا دا و چې هغې محلې نه به ټول کال د پاره پریشانۍ او خفګانونه او فسادونه به الله پاک ختم کړل. اوس هغسې نشته. اوس که یو سړی کینیم نو هغه مقصد او هغه نیت برابر نه وي، نو صحیح نیت باندې کېناستل پکار. بعضې خلک کین اعتکاف ته خو مسائل یاد نه وي، د اعتکاف شرایط نه یاد، احکام نه یاد، نو اغم بیا په اعتکاف کې تنگ شي. نو هغه یو سپین رومال را پیدا کړي یا یو برګ رومال پیدا کړي او هغه پر سر راچولې او په جمعات کې هم د خلکو نه مخ پټي، نو دا په اعتکاف کې نشته. دا خبره نشته پکې چې مخ پټ کې پوهیږي په خبره باندې، یا مخې ته کاپي خي او په پنسل یا بالپن باندې پکې کرښې وی راوي، پوهیږي په خبره. نو دا څیزونه نشته، دا اسې بعضې خلکو د ځان نه جوړ کړي دي، پوهیږي په خبره. او بعضې خلکو نظریه دا ده، زه به انشاءالله مسائل ویمه وروسته را روان دي، د هغوی مقصد دا دی چې په اعتکاف کې بالکل خاموش کېناستل، وی دی کې ثواب ډېر دی، یعنی بالکل صم بکم عمی فهم لا یرجعون کېناستل. نو یاد ساتئ بالکل خاموش په اعتکاف کې کېناستل دا مکروه تحریمی دی، کما قال الشامیو. او دا قرنگی اکثر فتاو او زمونږ د احناف و مذهب هم دقه ده چې اسې خاموش کېناستل دا مکروه تحریمی دی. وروسته به راشي زه به ورته ویم چې اعتکاف په دوران کې څو کارونه کول پکار دي. نو د ټولو نه ړومبې په اعتکاف کې د قرآن تلاوت پکار دی، د کلمې طیبې ذکر پکار دی، درس و تدریس هم پکې کولی شي، خلق راتله مسلم بیانولی شي، د صحابه او د نیکانو واقعات هم بیانولی شي، د انبیو واقعات هم بیانولی شي. دا ټول د خیر کارونه دی، اعتکاف کې دا کولی شي، خو لیکن دنیاوی خبرې نشي کولی.
د اعتکاف په دوران کې د پولو د پټو خبرې نشي کوله، د میخو د کټو د بوساړو د شوتلو خبرې نشي کوله، دغه پکې پابندي ده. نو کتا اسی رومال پزان راچولې وي او مخ دې پټ کړی وي، دا یو سترګه د ښکاری په یو لیټ خلکو ته ګوري، نو دا هیڅ کله په شریعت مطهره کې نشته. او چې اوسګار ټیم درته ملاویږي نو بیا په ګوټ کې ناست نو د دنیا خبرې د په مسجد کې او په اعتکاف کې شروع کړي، نو دقه ناجایز او حرام دي. نو دغه سيزونو نه به ځان ساتي. دنیاوی خبرې په مسجد کې اسم ناجایز دي بلکې حرام دي، ځان بساتے تیرا. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ وا آیو دو کسان ناستو په مسجد نبوی کې شاته او دنیاوی خبرې کولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دا الله په ذات قسم ک تاسو ملمانه نه وې نو په دې 13 توره مې در نصر قلمولو چې تاسو په مسجد کې دنیاوی خبرې څنګه کوئ. نو رونو لږ سوچ پکار دی. د هر سیز د پاره خپل خپل اصول دي. د اجره جدا اصول دي، د بیٹک جدا اصول دي، د مسجد او د مدرسې جدا اصول دي او د شادی حال جدا اصول دي. نو داسې بنه کو چې مونږ او تاسو د مسجد نه او د مدرسې نه شادی حال او اجره او بیٹک ته نه جوړ کو. دې سيزونو د سوچ پکار. نو دا هڅه خاموش کې ناصل چې د چا دا نظریه وي چې خاموش کې ناصل دا عبادت دی او باقی که په غیبت وس رسیدو غیبت کوي نو دغه سه خاموش کې ناصل بیا حرام دی. او کنه دې ذکر اسکارم کې او کله کله خاموش تم ناسی نو دا بیا عبادت کې راضی. پوښې په خبره. نو د اعتکاف کې د کې ناستو مقصد دا دی چې مونږ او تاسو پکې د الله پاک ذکر وکړو، د قرآن تلاوت وکړو، نه چې ټوله شپه م خوب او د ورځې م خوب. او چې د ګرمۍ موسم وي نو بیا په غسل خانه باندې نمبر نی لمباګانې. نو دا لمباګانې بغیر ضرورته دا اعتکاف کې قطعا ناجایز دي. د دې نه به ځان ساتي چې کم سړی دغسې کوي نو پوه شي چې د اعتکاف تناس نه دی، د هسې د کور نه ځان را پټ کړی دی. د کور نه ځان را پټ کړی دا سیب چرته کور کې تنگ شوی نو ویل راځه چې دا لس ورځې به لږې پرسکون تېرې کړي. نو ځکه یې لمباګانو له کار ویلي. بهر حال اعتکاف دا په 3 قسمه دی. څو قسمه دي د اعتکاف؟ 3 قسمه. یو قسم تا واجب ویلې کیږي، دویم تا سنت مؤکده وي، او دریم تا مستحب وي. واجب کم اعتکاف ته وي؟ واجب هغه اعتکاف ته ویلې کیږي چې عاقل بالغ مسلمان پخپل جبا د نظر په ذریعہ په ځان لازم کی. دا سی وی که زما دا پلانې کار وشو زبا د الله د رضا د پاره 3 ورځې اعتکاف کوم. خدا چا اویل هغه کس اویل چې عاقلم وو او بالغم وو او پخپل جبه اوه پخپل باندې اوه. اوس که یو لیونی اوه چې زه اعتکاف ته کینم نو لیونی به اعتکاف ته نه کینی. مجنون پوښې په خبره. ماتوه چې یو خبره ټیک کوي او بله بیکاره کوي. سات کې ټیک وي او سات کې په چپه راځي نو دا سړی به اعتکاف ته بیا نه کینی. او کده دا نظر منی نو دا د ټیک نه دی. ځکه حدیث کې راځي
آقا نامدار فرمایي چې تاسو خپل مساجد د لیونونو او د ماشومانو نه لرې وساتئ، ځکه لیونیم د مسجد په ادب نه پوهېږي او چوټا ماشوم چې کم دی هغه هم د مسجد په ادب نه پوهېږي. نو آقا نامدار پابندي لګولې ده. زه نه ویم، دا صحیح حدیث دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ته صرف پښتو کې ترجمه کومه چې آقا نامدار فرمایي چې خپل مساجد د لیونو نه، د مجانینو نه او د قرنګ د ماشومانو نه لرې وساتئ. نو عاقل بالغ مسلمان دا نظر ومنلو چې زه به اعتکاف کوم، نو د باندې دغه اعتکاف واجب شو. خو یاد ساته چې دا اعتکاف د بغیر د روجې نه صحیح کیږي، دی به روجه نیسي ورسره. نظر منلی چې اعتکاف ته به کینم، خو دغه اعتکاف سره به دی بیا څه کوي، روجه به م نیسي. 3 ورځو اعتکاف یې منلی دی، 3 ورځې به روجه ورسره نیسي. او د داسې اعتکاف د پاره کم نه کم یوه ورځ خامخا ضروري ده، د ورځې نه کم دا نشته. پوهې په خبره، یو ورځ به خامخا وي، ځکه نیمه روجه شته. نیمه روجه تاسو چېرته کتلې ده؟ نه، نیمه روجه نشته شریعت کې. روجه خو پورا د صبح صادق نه والا غروب آفتاب پورې. نو دا کرنګ اعتکاف بم ده کم از کم یو ورځ به خامخا وي. او که زیاتې ورځې نو هغې دپاره حد نشته. که یو کس ووایي چې زه 11 میاشتې اعتکاف ته کینم، بس ناست دی روجې دې نیسي، یا وی ویل 1 میاشت، یا وی 10 میاشتې، یا 9 میاشتې، 8 میاشتې، 3 میاشتې، نو دې سره به دې روجه م نیسي. پوهېږې په خبره؟ دغه رنګې که یو کس ووایي چې زه به د شب قدر په میاشت کې اعتکاف کوم، یا به اعتکاف کوم د شوال په میاشت کې، یا ذوالقعده و ذوالحجه کې یا محرم کې به اعتکاف کوم بغیر د روجو نه، نو آیا دی به روجی نه نیسي؟ نه، دی به بالکل روجی نیسي. که دی وی چې بغیر د روجو نه به اعتکاف کومه، نو اعتکاف بغیر د روجو نه صحیح نه دی. اگر که د استثنام وکړله په د لازم دی، دی به د دغه اعتکاف سره روجې خامخا نیسي. اوس که چا د یو څو ورځو د اعتکاف نظر وکړه، نو په هغې کې پرلپسې والی پی در پی چې ورته ویلی کېږي، مسلسل دا تسلسل دا پکې ضروری دی، او شپې پکې هم داخلي دي. شپه به هم په مسجد کې وي، او پی در پی والی صرف د دومره ووی چې زه به یو څو ورځې اعتکاف کوم، 3 ورځې، 4 ورځې، 2 ورځې، 5 شپږ ورځې، دی ووی. اوس دی ورسره نه دی ویلي چې پرله پسې بس مسلسل به لګیم، دی لا نه دی ویلي ورسره، شپې یم پکې نه دی یادې کړي. نو دی به څه کوي؟ دی به همدقه شان مسلسل پرله پسې، یعنی په دې کې به ناغه نه راولي، وقفه به نه کوي چې یو ورځ روجه ونیسي او بس اعتکاف ته کښېني، بیا یو 3 ورځې وګرځي، بیا روجه ونیسي، بیا داسې نه دی صحیح. بلکې مسلسل به اعتکاف ته ناست دی. هغه څو ورځې چې منلې وي، که ده دا ویلي او که نه ویلي چې شپه پکې داخله ده او یا نه، هم به هم دی چې کوم دی شپه ورسره شمار ده. نو چې کومې ورځې نه دی کېناسته، د کېناستو ټیم وروسته را روان دی، بیا ورته ویمه خو دلته دومره ذهن کې کېنوئ چې دی کله کینی نو د نور پرېوتونه وړاندې چې دی په مسجد کې داخل وي. بعضې خلکو ماسخوتن بستره را په سر کړي، نو د دې اعتکاف نه کېږي. پوه شوې په خبره؟
نور پریوتون اڑاندې به دې مسجد ته ځان را رسئ. نو چې کېناسته په دا کم ورځ باندې نو دا ورځ به نه حسابېږي، بیا سبانه ورځ به حسابېږي، ځکه دلته خو بیا ورځ تېره ده که نه. نو دا د واجب اعتکاف متعلق خبره شوه. الله پاک دې پې مونږ او تاسو پوی کړي. نو داسې مسلې اکثر زمونږ او ستاسو ذهن نه اخلي، ځکه شوق هم نشته ورسره. اسانې مسلې زمونږ او ستاسو ذهن اخلي که نه، چې کم کې داسې ډېر اسانتیا وي. پوهېږې په خبره؟ او نور داسې غوړې زیړې خبرې وي نو هغه لږې زر اخلي بیا. خیال به م کړي دا اوس رمضان المبارک دی که نه، نو خلک څه وایي دا ساده تراوی دی او دا ګلدارې تراوی دی. نو زه دې ته حیران یم چې دا ساده تراوی څنګه او دا ګلدارې څنګه. دا ما په ړومبي ځل واورېده، ساده تراوی او ګلدارې تراوی، ساده ختم او ګلدار ختم. نو زه د دې معلومات به وکړو چې دا ساده تراوی څه ته وي او ګلدارې څه ته وي که نه. دا بعضې ملګري لګي ساده ختم او ګلدار ختم. بهرحال ځان پویول پکار دی. دویم سنت مؤکد اعتکاف دی. د رمضان المبارک آخری لس ورځو کې چې کم اعتکاف کیږي هغې ته سنت مؤکده علی الکفایه وی. څه وی؟ سنت مؤکده علی الکفایه. دا ټکي لږ یادوئ. بعضې ملګري در سره مخامخ کېږي نو تپوس ترې کوئ ښه دا بې ځایه فتوې چې لګوي. نو جیوې دا سنت مؤکده علی الکفایه څه ته وایي؟ نو بیا به له مخې ته نه راځي، پېژني نه. پوه بس سړی خېټې نه فتوه لګوي، دا چل دی او دغه چل دی او دغه چل دی. یا د تعصب چشمې اچولي، یا د عناد پټۍ په سترګو لګېدلي، یا د حسد څپلۍ اچولي. نو بیا ژبه کنټرول کی نی. بهرحال نو دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. معنی دا دا که د محلې نه یو کس په مسجد کې کېناسته نو د ټولې محلې غاړه خلاصه شوه، او که یوم کې نه ناستو جماعت خوشې پرېښوده نو د ټولې محلې غاړه بنده ده. د آقای نامدار سنت پرېښوده، ځکه دا عمل آقای نامدار تر مرګه پورې کړی دی، تر وفاته پورې، تر وصاله پورې. او حدیث کې راځي، د هدایې په حاشیه باندې دا حدیث نقل کړی جلد اول کې. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک زما د سنتو خیال نه ساتي زه د هغه شفاعت نه کومه. دی به د قیامت په ورځ آقای نامدار ته ټیټې سترګې ولاړ وي، ځکه دا تارک سنه و، سنت پرېښوده. اوس که مونږ او تاسو سوچ وکړو نو زمونږ او ستاسو د کورونو نه روزانه چې کم دی د سنتو جنازې روانې دي. الله دې مونږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو بیا به د ټولو خلکو غاړه بنده وي. اوس که یو کس کېناسته اعتکاف ته په آخري عشره کې، اوس دا مسله ده، او د څه عذر د وجې نه د روجې وخوړلې نو دا اعتکاف سنت ادا شو نه، بدغه اعتکاف به نفل مستحب کی حساب شي، لږ اجر به ورته ملو شي، باقی سنت پې نه ادا کیږي. بله مسله دا ده
چې چا دغه اعتکاف شروع که او دا تینا مات شو نو د دې واپس ادا کول په د باندې واجب دی اوس که یو عاقل مسلمان بنده نارینه وي او که زنانه وي زنانه به کور کې اعتکاف ته کینی دې کورونو کې به مخکې داسې وه چې مانځه د پاره به د زنانو ځای مقرر و یو چونتره به جوړه وه هغې نه به ګیر چاپېره پردې لګېدلې وې که تاسو ته یاد شي چبوتره به وه دې مشرانو ته به یاد شي کشران یې نه پېژني اوس کورونو کې هغه سیسټم نشته بس اول خو مونځ کوي نه او که کوي نو که جانماز هر ځای واچو پډیران یې واچو که هر ځای واچو بس ودرېږي صرف نو چې کم د مانځه د پاره به ځای مقرر کړی نو دغه ځای کې به زنانه کیني وروستو مسایلو کې به راشي ویم درته انشاءالله یو درې څلور شپې درته بحث کومه اسم له اعتکاف ته څلور ورځې شته نو چې کم کس اوس د مسنون اعتکاف ته کینی او دا اعتکاف ادا کول غواړي نو د رمضان المبارک په شلمه ورځ څویمه ورځ باندې شلمه ورځ 20 دن د نور پرېوتو نه مخکې په مسجد کې د اعتکاف په ځای کې به دی ناست وي په نیت د اعتکاف سره نیت ورله ضروری دی په نیت د اعتکاف سره به دی ناست وي او بیا کله چې سبا له اختر وي او یقیني شک پکې نه وي او اعلان وشو چې سبا اختر دی نو بس اعتکاف ختم شو دی بیا کور ته تللی شي اطلاع 4 ټیم راله 9 بجې راله 10 بجې راله 11 بجې 12 3 بجې راله هم دی کور ته تللی شي بس د اعتکاف ختم شو پوه شوې په خبره باندې ها که دا میاشت د یو کم دیر شوه او اعلان وشو نو هم دته انما الاعمال بالنیات د حدیث پر رڼا کې دته د 10 ورځو د اعتکاف اجر او ثواب ملو شو الله رحیم و کریم ذات دی نو که میاشت د یو کم دیر شو هم وا نو بیا د اعتکاف وشو د 10 ورځو اجر ثواب به ملاویږي اوس دا مسنون اعتکاف چې چا شروع که او دنه فاسد شو مات شو تیرا نو د دې قضا پې لازمه ده د دې قضا پې څه ده لازمه ده بله مسله د هر اعتکاف د پاره نیت ضروری دی د نیت نه بغیر یو قسم اعتکاف چې کوم دی دا صحیح کیږي نه دې لپاره نیت ضروری دی بل د اعتکاف د پاره دام ضروری ده چې دا په مسجد کې وي نارینهو د پاره چا د پاره نارینهو د پاره اوس زنانو د پاره په کور کې ښه ځکه قرآن کې آیات دی بس چې آیات کې کومه خبر راله بس بیا په آیات باندې عمل پکار دی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی زنانه د په کورونو کې پارام او په قرار کینی نو دی وجنا راجح مسلک دا دی چې زنانه به منظم په کور کې کوي تراویح بم په کور کې کوي د قرنګ اعتکاف بم په کور کې کوي بس د قرآن په فیصله باندې عمل پکار دی بیا اوس اعتکاف بهترین اعتکاف کم یو دی انشاءاللہ دا برته بیا وویما ټیم انتهایی کم دی د جمع ټیم هم نږدې دی دا بیا وایو چې بهترین اعتکاف کم یو دی نو هغه چې څومره لوی مرتبه والا مسجد کې کېناستې نو هغه عمره د اعتکاف اجر او ثواب به هم زیاتي
آئنده بیان کی بیا وایو الله پاک دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون